د عامه روغتیا وزارت له لوري د هلمند په بست ولایتي روغتون کې د 2.1 میلیون افغانیو په لګښت د عاجلو ناروغانو لپاره د OPD نوې څانګه پرانیستل شوه. د دې څانګې د پرانیستې پر مهال د هلمند د عامه روغتیا رئیس مولوي فضل احمد شفیع الله دا یوه مهمه لاسته راوړنه وبلله او ژمنه یې وکړه چې د روغتیایي خدمتونو د لا پراختیا لپاره به نورې هڅې هم وشي. نوموړی دغه راز زیاتوي دغه څانګه د ناروغانو د معاینې، درملنې او نورو روغتیایي خدمتونو د ښه والي په موخه فعاله شوې ده. په دې کې بخشو کې 10 بخش چې هغه داخله د جراحي د اطفال یو دغسې نور امثال د ټول بخشونه دلته فعال دي. په با کیفیته به ان شاء الله خدمات ولسته وړاندې کیږي. په ورته وخت کې د هلمند والي مولوي عبدالرحمن کندوزی وایي چې هڅه به وکړي څو د ولایت د روغتیایي خدماتو د پراختیا لپاره په ملي کچه اقدامات وشي او روغتونونه د عصري تجهیزاتو او وسایلو په مرسته لا پیاوړي شي. او غوښتنه مو په مکررو پیشنهادونو کې دا ده چې د موږ هلمند ولایت د دې ولس زیات ده او دا کومه خدماتي امکانات چې دلته برابر دي دا د موږ د ولسونو بسنه نه کوي. نو دغه حالت باید تغییر سي او موږ د خپلو ولسونو لپاره د بهترین خدمت هغه زمینې برابرې کړو تر څو مو مریضان په خپل وخت باندې او په خپله اندازه باندې هغه علاج ورته وسي. د هلمند د عامه روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې د OPD د نوې څانګې په فعالېدو سره تر 1500 پورې ناروغانو ته به هره ورځ معیاري درملنه برابریږي. د یادونې وړ ده چې د هلمند یو شمېر اوسېدونکي له دې پرمختګ څخه خوښ دي، خو له سرپرست حکومته غواړي چې د ولایت لرې پرتو سیمو ته هم د روغتیایي خدمتونو رسولو ته جدي پاملرنه وشي.